میشایل شولیس او جی سی شون فیلډر یو ماموریت تملا تړلې ده. د فراونهوفر انسټیټیوټ د څېړونکو غواړي ناروغي د تنفس له لارې وپیژني. هغه څه چې په ټوله نړۍ کې پرې تحقیقات روان دي او کېدای شي د تشخیص په برخه کې انقلاب رامنځته کړي. سره باید داسې تصور کړي چې زه د ورځې په پای کې د تنفس شوي هوا د ارزونې لپاره هغه په یو کوچني ټیوب کې ورپو کړم او په دې ډول بیا کولی شم د ناروغۍ وضعیت مې ارزیابي کړم. خو د ناروغۍ درک په تنفس کې څرنګه لګیږي؟ د میتابولیزم له لارې د بدن په حجرو کې بې ثباته عضوي مرکبات رامنځته کیږي چې وی او سیز بلل کیږي. دغه مرکبات د تنفس له لارې لیږدول کیږي چې کابو 200 بیلابیل وی او سیز پکې موجود وي او ترکیب یې په هر انسان کې بل ډول وي. کله چې حجرې زیانمنېږي د مثال په توګه د یو التهاب او یا سرطان له کبله نو د تنفس له لارې د خارجېدونکو غازونو ترکیب هم تغییر کوي. دا ځانګړې نښې لري چې زیاتره وخت د علایمو تر ظاهرېدو د مخه رامنځته کیږي او سړی یې د ځینو مشخصو ناروغیو لکه کوویډ 19 او یا سرطان د بیولوژیکي نښکار په توګه درجه بندي کولی شي. خو تر نن ورځې داسې کومه ټکنالوژي نشته چې له لارې د یوې ناروغۍ ځانګړنې په سیستماتیک ډول مشخص شي او دا ځکه چې د تنفس ارزول ډیر پیچلی کار دی. هغه مواد چې موږ یې په لټه کې یو یعنی بیولوژیکي نښکر غلازت یې ډیر ټیټ دی. له یو اړخه د یوې آلې له لارې د دې ډیر لږ غلازت پیمانه کول ډیر ستونزمن دي او له بله اړخه له سږو په خارجېدونکي هوا کې ډیر مختلف مواد او ترکیبونه موجود وي. د فراونهوفر انسټیټیوټ څېړونکي غواړي دا ستونزه د یو نوي تشخیصي واحد له لارې حل کړي. له یوې نمونې څخه د مالیکولونو د جلا کولو په موخه هغوی لومړی یو نازکه ټوکر کاروي. وی او سیز پر دې ټوکر نښلي. یو ځانګړی پرمختللی چې باید کیمیاوي ځانګړنې وپیژني او په دې توګه د ځانګړو ناروغیو د رجبندۍ امکان پیدا کړي. د آینونو د تحرک د تیفسنجۍ په ترڅ کې د چپ او د تنفس نمونې سره یوځای کیږي. د ترنګلتیا د کچې تغیرولو له لارې چپ کولی شي په تنفس کې چارج شوي مالیکولونه په نښه کړي. په دې ډول په دقیقه توګه مشخصیږي چې په نمونه کې د کومې ناروغۍ ځانګړنې لرونکي څومره مالیکولونه موجود دي. خو دلته یو بل خنډ هم شته. د تنفس په یو نمونه کې کابو 15,000 ارزښتونه اندازه کیږي. د یو انسان ارزونه به په دې توګه څو نه ونیسي. له دې کبله باید له مصنوعي ځیرکتیا کار واخیستل شي. نظر دا دی چې مصنوعي ځیرکتیا د روغو او ناروغو نمونو په مرسته وروزل شي. په دې توګه به په څو دقیقو کې د تنفس له لارې د یو التهاب او سرطاني ناروغۍ ترمنځ فرق وشي. سړی دلته د روغ او ناروغ ترمنځ توپیر کولی شي که سړی دغه څوکه د توپیر د نښې په توګه وانګیري. په کلینیکونو کې به بیا تنفسي ارزونه په تیره بیا د یوې ناروغۍ د شک پر وخت د یو چټک سکرینینګ لپاره ډیره مناسبه وي. سړی بیا طبعا کولی شي چې نورې لارې غوره کړي. د مثال په توګه د شک په صورت کې برونکوسکوپي کولی شي. خو زما په اند به دا ډیره ځورونکې پروسه د مریضانو یوازې تر یوې کوچنۍ کړۍ پورې باید محدوده وي او نور مریضان به له دې کړاوه خوندي وساتي. د تنفس د تشخیص دا ډول آله یا واحد کولی شي په راتلونکو کلونو کې دا خوب په حقیقت بدل کړي.